د افغانستان او ایران پولې ته څیرمه ځواکونه لیدل شوي دي. طالبان وایي اسلام کلا کې وضعیت عادي دی. له ایران سره د افغانستان پر ګډه پوله د ځواکونو ځای پر ځای کولو ته په غبرګون کې د طالبانو دفاع وزارت ویلي د ځواکونو خوځښت د معمول له مخې ترسره شوی دی. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د سیمې ځایي اوسیدونکو ویلي دواړو خواو خپل ځواکونه پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړي دي. د هرات په اسلام کلا بندري ښارګوټي کې ځایي خلکو د نوم نه ښودلو په شرط BBC ته ویلي ایران او د طالبانو حکومت دواړو خپل ځواکونه د پولې شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي. دوی وایي سیمه کې وضعیت عادي نه ښکاري او نظامي بڼه یې خپله کړې ده. له پرون سه شنبې راهیسې پر خواله رسنیو ډیری ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې ښایي د طالبانو ځواکونه چې لسګونه زغرول ګاډي او ټانګونه ورسره دي د حرکت په حال کې دي. ځایي اوسیدونکو ویلي دا ځواکونه د اسلام کلا پر لور ایران سره ګډې پولې خواته روان دي. بلخوا د اسلام کلا بندر کې سوداګرو BBC ته ویلي چې ورته ویل شوي چې خپل ګاډي له ګمرکه ژر تر ژره وباسي. د ګمرک چارواکو هم د ګمرکي بهیر چټک کړی دی. له سیمې ترلاسه شوي ریپورټونه او معلومات د ایران او طالبانو حکومت ترمنځ د یوې نوې ترنګلتیا ښکارندویي کوي، خو طالبان یې ردوي او ټینګار کوي چې هر څه عادي دي. د هرات د ګمرک مشر مولوي محمد بلال یو ویډیوي پیغام کې د عادي حالت خبره کړې ده. د طالبانو حکومت دفاع وزارت له ویان عنایت الله خوارزمي مې وپوښتل چې اسلام کلا ته ځواکونه د څه لپاره استول شوي. د پلي کلي بڼه ځواب کې وویل چې اسلام کلا ته د ځواکونو استول نه تاییدوي او د لیک پر مهال لیدل شوي ځواکونه د عادي خوځښتونو یوه برخه ده. د ویلي ځواکونه کله یوې او کله بلې خواته تګ راتګ کوي. له بلې خوا د ایران انقلاب ساتي ځواک ته نږدې خبري اژانس تصنیم د ایران په لور کې د اسلام کلا بندر یوه ویډیو خپره کړې او ریپورټ یې ورکړی دی. سوداګریز ګاډي عادي تګ راتګ کوي. تصنیم ویلي د غارون بندر کې هم چې تیره شنبه نښته شوې وه د تیر په شان تګ راتګ روان دی.